محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. دا أبواب البر په سلسله کې د حج ذکر شوی. بیا د حج سره دلته ضمناً د جهاد احکام په منځ کې راغله، اگر چې مقصوداً هغه نه وه، ولې هغسې یو مسله پېښه شوې وه چې اصحابو احرام تړلی پرېښولی نو هغه د جنګ اجازه علافات بیان کړي. بیرته د حج مسلې ته خبره را وګرځېدل. نو دا اوس چې موږ وایو دا 196 آیات دی د سورة بقره د قرآن کریم. په دې کې نو د حج بحث کول کېږي. دلته اوس د حج فرضیت شریفه بل آیات دغه نه دی. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. د الله دپاره پر دې خلکو باندې حج واجب دی، مګر و پر هغه چا چې هغه د لارې توان ولري. د لارې توان څه معنا؟ چې ګوره زاد و راحله ولري. په فقه کې دغسې وایي. زاد معنا هغه نفقه چې عیال کې پرېږدي، د ده کور ته د ده په حج کې میاشت لګېږي، 6 میاشتې لګېږي، هر څو چې لګېږي. پخوا خو به ډېر وخت لګېدی، نو بیا عیال ته نفقه پرېښول دغه نه قدر چې دی راځي عیال یې د سواله خلاص او دی پر لارې د سواله څه خلاصي چې دی د خپله کوره څه روان شي. کرایه یې د مثال په طور د تیارې ده یا د موټر ده یا د اوښته د هغه عصر مطابق دغه نه کرایه به دی لري د تګ راتګ. او چې هلته دی د سواله ته ځان بېغمه کړي، سوال ته محتاج نشي، دغه نه قدر پیسې ورڅخي چې هلته دی د هر څو شپې چې وې په تېرې یې کړي بیا تر کوره چې راځي. دغه نفقه که چا پیدا کړله پر ده باندې بره حج فرض دی، دی به خامخا ځي. په حج کې بیا ته چې دا زده کړي. حج 3 قسمه دی، وجې 3 سره ته حج وایي. یو حج افراد دی، یو حج تمتع دی، یو حج قران دی. حج افراد و دغه ته ویل کېږي چې دی چې دلته احرام تړي یوازې د حج احرام وتړي چې یا الله پاکه زه د حج اراده لرمه، ما ته یې اسانه کړي راڅه قبول یې کړي. دا یوازې د حج احرام شو. دا سړی چې روان شو حج ته چې هلته ورسي کعبې شریفه ته، پر کعبه شریفه باندې اول دی دغه طواف قدوم کوي 7 شو ته، باره ځي پر صفا او پر مروه باندې سعی کوي. باره نو دی په احرام کې پاته دی تر هغه وخته پورې چې د 8 ورځ راځي، د لوی اختر د میاشتې د 8 ورځ. دا نو پر هغه چا باندې چې د یوازې حج احرام یې تړلی چې حج افراد ورته وایي، هغه سړي ته تر مرګ به تر دغه نه زحمتونه پر سړي راځي. ولې نو حج خو د کوچني اختر د میاشتې څخه لا سړی کولی شي چې ولاړ شي. نو میاني میاشت پکښې کې راځي، 10 ورځې د لوی اختر د میاشتې تر هغه 8مه پورې دی احرام بند دی. نو کان نسې غچې کولی، خوشبویي نسې لګولی، سر نسې خریلی، شامپو صابون دا خوشبویه دا شیان نسې استعمالولی. احرام بند لکه څه چې زولني ورچوي. دی به دغه صفاتیات باندې ګرځي.
په هغه اتم په ورځ مینا ته ځي، په مینا کې بیا هلته شپه کوي، بیا د نن په ورځ ځي بیا عرفات ته، د عرفات راځي شپه په مزدلفه کې کوي، د مزدلفې څخه چې بیا راسي شیطانان ولي بارونه، بیا وروسته چې دی هغه خپل سر خري راځي طواف زیارت در بیت الله کوي، حج د دپاره خلاص. په حج کې دغه شیان راځي. حلالول د پسه دا د ده دپاره واجب نه دي، ولې خدای یوازې حج وکړي، پر ده زحمتونه دلته تېر شوله. دا حج افراد دی، ګران حج دی، سړی غوټ ماتوي. بل دوم قسم حج تمتع دی. حج تمتع دا دی چې دا حاجي د دې ځای څخه احرام تړي، احرام د حج نه تړي، دی وار د وار احرام تړي د عمرې غي، چې بس ما احرام د عمرې دی، یا الله پاک راته اسانه کړي، راځي قبوله کړي. دی چې ولاړې دورې چې پر بیت الله شریف باندې د اوه شوته طواف وکړي، ځي صفا او مروه ته چې هغه یې اوه شوته پوره کړه، دستي سر خري حلال شو. بالا په دې کې نه مینا سته، نه مزدلفه سته، نه عرفات سته، نه د شیطانانو ویشتل سته، نه پسه حلالول سته. دا خو یې عمره سوه خلاص. چې خلاص اوس نو دی د دې ورته ګرځي، خپل نفلي لمنځونه کوي، طوافونه کوي، منتظر دی چې هلته د اتم ورځ راځي د لوی اختر، د اتم په ورځ بره د حرامه څخه احرام وتړي روان سي مینا ته ولاړ شي. ګوره بل احرام یې هلته وتړي دورې مینا ته ولاړ دی، د مینا څخه بېرته ځي عرفات، د عرفات مزدلفې ته راځي، د مزدلفې څخه به دا سهار بیا راځي چې د اختر سهار دی. شیطانان ولي هلته ده چې شیطان هلته وویشتي دلته نو د ده څه علاجه ده، غواړي دې ته شکریه وایي. اخترې نه ورته وایي شکریه. شکریه ولې د ده څه غواړي، دا واجبه ده، چاره نه لري، علالوي به. په دې خاطر یې غواړي چې الله وایي پر یوه سفر دي په یوه ټک دې دوه نوشانه وویشتل. تمتع یې په دغه بولي، وایي تا ګټه وکړله. ګټه دې څه وکړه؟ سفر دې یو وکړي چې ورلې هغه دې په عمره باندې ځان وکعبې ته ور داخل کړي. دا عمره به ستا حله سوله، خو حرم ته نه سوه داخلېدای به احرامه. په احرام دې ځان وروستي وکعبې ته، هلته دې عمره وکړه، ځان دې بیا حلال کړي، وسا ورته ګرځېدلې. په دې هوټل کې ناست چای څښلي، په هغه کې ډوډۍ خوړلې، ګای طواف کړي، ګای لمونځ کړي، تر اتم د ورځې پورې ته فارغه ګرځېدې. د اتم د ورځې دلته دوې درې ورځې نو راځي بره په تا د احرام زحمت چې ته مینا ته ځې، عرفات ته ځې، مزدلفې ته راځې، د اختر په ورځ باندې ځان حلالوې. دغه حج ته بیا تمتع وایي، زده کړي. هغه مخکې افراد و. متمتع څه وکړه؟ د عمرې احرام یې وار د واره تړلی و د دې ځای، هلته ځان حلال کړي، بیا د حج احرام دورې وتړي. پر ده باندې شکریه لازمه ده. د لوی اختر په ورځ به هلته بیا دی پسه حلالوي، یا اوښ حلالوي، یا غویی حلالوي، یا په اوښ کې د یو چا سره په اومه شریکېږي، یا په غویی کې په اومه شریکېږي. لکه د اخترې مسله هلته په حرم کې د حلالېده غواړي، د هر ځای نشي حلالېدلی چې دی ټلیفون کور ته راوکړي چې ما خو حج د خیره خلاص کړي، زما شکریه دورې حلاله کړي. خو شکریه شخص دغه دی چې چیرې به حلالېږي، په حرم کې به داخل حلالېږي. بل حج قران دی. حج قران بیا دا دی چې دغه ځای څخه دی احرام تړي. دلته لا چې دا وار د واره د نفل وکړه چې لاس پورته کړي، وایي یا الله پاکه زه د حج او د عمرې اراده لرم، خدای پاکه دوه اړه راته اسانه کړي، او خدای پاکه دوه اړه راڅه قبول کړي. دا قارین هم دغو نه په تکلیف دی لکه هغه مفرد چې په تکلیف دی چې ولاړې هلته کعبې ته ورسېږي، دی د بیت الله طواف کوي، دی سعی د صفا او د مروه کوي، دا خو عمره سوه ځان نسي حلالولی. دی به دغسې په احرام کې ګرځي لکه مفرد چې ګرځېدي. هغه د اتم ورځ چې سوله بره مینا ته ځي، د مینا څخه بیا عرفات ته ځي، د عرفات نه بېرته مزدلفې ته راځي، بیا هغه شیطان وایي بره حلالېږي. پر دې قارن باندې هم شکریه لازمه ده، پر واجب ده، خامخا بیا کوي، هلته بیا حلالوي. کېدای شي په دې خبره تاسې اوس پوهېدلي یاست. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي تر ټولو ثواب چې دی قران یې لري، زحمت یې بیخي ډېر دی. تر هغه وروسته چې پسې راتېر تمتع ده، تر هغه وروسته نو باره حج دی. نور یې ترتیب بدلوي، خو دا د فضیلت خبره ده، خو پر دغه درې قسمه باندې حج کول کېږي که څوک کوي. اوس موږ د عوامو دپاره چې اکثره د حج د احکامو د حرم سره نابلده دي، ملایان تمتع ورته وایي تمتع وکړه، ولې خدای هلته خرابۍ پېښوي چې عمره په وکړې ته دی په احرام کې بند پاته کړه تر هغه ورځې پورې 20 دمه خو پر ده اوړي. نو خود بره ځان حلال که بره به هغه یوه شکریه در باندې لازمه سي. خدای د حرم آداب نه دي ورمعلوم، احکام نه دي ورمعلوم، چې هره پیره یې وکړو زموږ هغه وکړو. نو خو هغه اخري پیرې دغه دي چې سړی د حج څخه ځان حلالوي، نو خو سر خري د دورې ژبه چټ پټ خري درته در باندې ته راسي. اوس ورته وایي چې ته اوس مړې خو تر شیطان اوس به تر سوی خو حج یې مو وکړي، دی دغسې خیر درته راسي باکله ولاکه پکې وایي دګر د دنیا کې بابا ورته وایي چې کتاب څه وایي، دنیا څه وایي. دنیا خو شل چمونه کوي. نو یوازې عمره ده چې د حج سره نه یې مرګوي، هغه درې قسم حج ماسې وه. د حج چې دی هغه د کوچني اختر د میاشتې د اولې ورځې څېونه سي، بیا د لوی اختر د میاشتې تر 10مې ورځې پورې دغه 80 ورځې د حج دي.
په دغه ورځو کې چې عمره د حج سره ملګرې سي یا یې په یوه احرام چې قران ورته وایي یا یې په جلا احرامو چې تمتع ورته وایي باران نو دغه د حج په وختو کې راله دا عمره نه در یادوه د دغه اویا ورځو سره د باندې د نور عمره چې سړی یوازې کوي د حج ملګری یې نه ګرځي دغه عمره سنت دا واجب لا نه د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک سنت مؤکده ده لکه سنت چې سړی کې د ماپښین 3 رکعات لمونځ اوس دا د قندهار خلکو عمرو ته بس ملا تړلی بس دغه ځوانان چې پرله پسې چې درګه بابا خو یو فرضي حج وکړه د 2 عمرو سره جامه که حج به وکړي هغه نه بس دغه میله هم د پخوا به مزارې ته تله پیسې یې لږ اوس یې لږ پیسې پیدا کړي دي بس عمره په کېږي په هواسې دا اوس په هواسې د میدان مخ ته دغونه موټران ولاړ دي ته چې حج دي څه پېښ ده عمریان را روان دي عمریان دغه میلیان دي چې تللي دي نو ډېر لږ ځوانان دغسې پکې شي چې هغه واقعي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو احترام کوي چې په دا سنت دی ځي نو چې کوم سنت په کور کې په لاس لري چې ژره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رقم د خپل لباس دی لنګوټه ده هغه نه کوي هغه تاسو دا هغه خامخا کوي نو هغه معلومدار میله پکې شي کېده کله د پیغمبر د سنت پابند دي د نور سنتونو د جې په کور کې دی وکړي عمره ته جنځي نو زما د خبرې په مطلب اوس واس حج درې قسمه هغه خو فرض کېږي که سړي هغه شرط یې درلودی چې تګ راتګ مصرف یې درلود یو عمره ده جلا عمره سنت کار دی ثوابي کار دی که واقعي سړی په صحیح نیت باندې وکړي الله ثواب ورله ورکوي او که دی خپل زړه سره پیدله چې زما هغې میله ده موږ به عمره بالمبارکي به ورته ورکوو خو حاجي دی نه بلل کېږي اوس خلک دا کوچنی حج بولي او بل غټ حج بولي بس دی باره حاجي صاحب دی د حاجي نوم وګټي دا رقم چې که دغه شیان پکې کې وه باره خو نو هغه د الله ترمنځ مسله ده موږ کار نه کولو اوس دغه احکام دلته الله پاک را بیانوي داسې وایي تاسې ګورئ واتمو تاسې پوره کوئ الحج حج والعمرة عمره دا پوره کوئ لله خاص د الله دپاره نور نیتونه مه پکښې کې راوړئ اوس دغه چې حج پوره کوئ عمره پوره کوئ کوم حج و عمره یې مراد که فرضي حج دی هم تر لاندې سو که نفلي حج دی هم فرضي سړی کړی برای ورته ازادي څوم حج دی باید 12 حج دی خو دا نوره ګرده نفلي جن هغه په فرضو کې نه درېږي نفلي جن نو که سړي احرام د فرضي حج تړلی هم پر د اتمام لازم دی دا حج در یادي که د نفلي حج احرام تړلی هم دغه در یادي چې دا پرکه په مابینځ کې مه سره خرابوه که عمره ده چې هغه نفل ده چې سنت ده چې هغې احرام یې تړلی هم مجبور دی پر کوي به نو زما خبرې ته که متوجه سواست دغه حج و عمره که فرضي دي هم یادوي که دغسې تا احرام تړلی دي هم ولې احرام چې دي وتړي که څه وار د وار احرام یې پر تا نفل و در باندې فرض نه و چې ولې تړي باره در باندې لازم سپره کوي به الله دغه وایي باره رخشندونه به نه جوړوي چې احرام دې دلته تړلی دی تر یو ځای ولاړې بېرته پښیمانه سي 100 کال مې د وسه نه کېږي ما چې ځان ته وکته یاره زما ډو یاري نه کول باره مې نو ځان حلال کړي کور ته راغی اوس ورته وایي چې ظالمه خو دا دې څه بلا پېښ خو الله وایي پرایه که چاره بله نه لرې که ته د مشکل په خاطر تا ته پېښېږي هغه حکم خو وروسته راځي درته بیان به کړي که مشکل نه وي ځای به بله چاره نه لرې خامخا به کوې چې احرام دې تړلی وي واتمو تاسې پوره کوئ الحج حج والعمره حج که نفلي دي که فرضي دي والعمره عمره څه معنی که تا نظر کړی او پر ځان خو واجبه ده که دې نظر کړی نه وه د هغسې نفلي و شروع کړي دي خو په شروع در باندې لازمه سوه چاره نه لرې پوره کوې به د څه دپاره لله ورسره ذکر لله معنا نیت به د الله لرئ نور شیان په ذهن کې مه راوړه چې نو مې اوس دغسې خلک کاږي باره به حاجي صاحب هم ورسره کاږي دغه لله یې په دغه وایه چې حاجي ته وایي نیت دې څه پاک پسې فإن احسرتم دا نو اوس دا دی حاجي صاحب احرام وتړي روان دي کاروان دي ځي په لاره کې یا پلا جنګ پېښ سو لاره بنده سوله څوک نه سوه تلای بالا دلته و انتظار جنګ واخیستې لکه د عراق جنګ چې نه کاله دوام وکړي د مثال په طور د ایران سره دغه ورده جنګونه دي نو دونه حاجي صاحب کوای په احرام کې اوس الله پاک لار درشي وایي که محاصره سوې بیا چل دا فإن احسرتم کچیرې تاسې محاصره سواست بند سواست د چا څخه د حج د اجرا څخه نه سوه ځان دې نسو رسولی د عمرې د اجرا څخه ځان دې نسو رسولی نو بیا څه چم وکړه فما استیسر من الهدي دا د پما د پیو د ما ترمنځ په ذبح حلالول دي یا په ارسالو لېږل دي ما د هغه حیوان استیسر چې تا ته اسانه سي من الهدي د هدي څخه بیا نو چل دا دی باره الله وایي هدیه پیدا کړه هدیه و حیوان ته ویل کېږي چې اخترۍ پرسې کېږي یا اوښ دی یا غوا غویی دی مثلا یا پسه دی یا بزه ده دغسې حیوان چې په هغه اختري کې سې کېږي دغه ته هدیه وایي الله وایي نو بیا چې تا ته کومه هدیه اسانه سي په واسه دې پراتې داسې نه وي چې چرګ دې لېږلی چې زما د طرفه دا چرګ یې اوسېدلی حلال کړي
زما د طرفه پیلې مرغ یوسي دورې حلال کړي چې هغه په شریعت کې هدي یې بولي هدي یا اوښ دی یا غویی دی یا پسه بزاو دغه شیان دي نو یا اووم درته اسانه ده د حج ته چې ځي خو نو یو نه دي لس پنځلس نفره دي باره هغوم غویی رانیه او دغوم غویی رانیه اووه نفره سره شریکان شو دا به تلیږي باره ما که نه پرېږدي غویی خو تلای شي دا چې روانې کې بویه تلي دورې و حرم ته ورساو په حرم کې چې دورې حلال کړي دغه سړی چې دلته معاشره دی دی به په احرام کې ناست تر هغه وخته به انتظار کوي ورځ به سره ټاکلي چې معنا په د پلانۍ میاشتې په 15مه ورځ به تاسې دا غویی حلالوي زه به دلته ځان حلالوم هغو ته دا لا پر کښېږدي چې داسې نه وي چې بیا تاسې ورسېږي که حاله یاست باره غویی و مازدګر بیا حلال کړو وختي حلال کړي زه بس غرمې ته ځان حلالوم هغه ورځ حساب ده نیولې چې هغه ورځ راله باره منتظر باران اوس خو ټلیفونونه سره د څه سره خبرېږي په پخوا کې باره به نو دی دلته منتظر ناست بندي کلابند چې یقین به سو چې یاره اوس نو هغه غویی یا بزه یا پسه حرم ته رسېدلی دی او هغه چاته چې ما ورکړي و هغه به اوس دی حلال کړي چې حلال کې دی به باره راولاړ سر به وخوري احرام یې خلاص شو بېرته به خپل کور ته راسي هر وخت چې بیا لار خلاصه شوه دغه حج یا عمره دی به بیا بېرته پوره کوي مجبور دی پسې به بل کال به بیا قضا راوړي کېدای شي په خبره پوهېږي دغه پسه یې اوس ولې ولېږي د ځان نه شو حلالولی حلال دغه ته نه وایي چې ځان دغسې په چاړه حلال کړي حلال دغه دی پخوا پر ده باندې خوشبویي حرامه و د ماینې سره نږدې کټ حرام و د ویرشتانو خریل حرامه نوکان پرې کول حرامه اوس حلال شو معنی دغه شیان ورته رواس ووسې کولی شي بره به نو کور ته راسي نو د ده حج وسو حج خو نه دی صحیح خدای په عراق کې کلابند دی یا په ایران کې کلابند دی یا د افغانستان په هرات کې کلابند دی احرام یې تر دې وکړي دا غویی یا پسه چې د ولېږي دا باره خاص هغه ورځ نه غواړي چې دا به نو خامخا هغه 3 ورځې د اختر چې دي په هغو ورځو کې به حلالېږي دا چې دا مازې ورغلی سر وکال حلالېږي ولې خو دا د محاصرې غیر دی چې دی کلابند دی د کوم حج پوره کړی هغه حج چې پوره کړي هغه شکریه چې د هغه خاص په هغو 3 ورځو کې کول کېږي چې د لوی اختر ورځ د 2 ورځې نور دي بیا یې نشي کولی بل وخت دا خو د کلابندۍ دی چې دی کلابنده دی نو کېدای شي په مضمون تاسې پوه شوئ الله حج عمره د دغو شیانو پوره کول در باندې لازم کړه نو یو سړی چې پر ما لازم کړه زه په لاره کې بند شم زه څه وکړم الله د څه علاج وروښي چې که معاشره شوې دغه علاج ولا تحلقوا رؤوسکم الله ولا تحلقوا تسخروي ما رؤوسکم سرونه خپل حتی تر هغه وخت پورې یبلغه چې رسیږي الهدي دغه حج چې دا تېلېږي محله هغه خپل ځای ته د حلول چې دا پکښې کې حلالېږي هلته پام چې تاسې غلطي ونه کړې چې د مثال په طور تو خو کلابنده سولې په عراق کې پسه دې په لاس خلکو ته ورکړي چې دا به دوی په حرم شریف کې حلال کې په منا کې به هلته حلال کې زما د طرفه زه به د دې سر خریم مګر هغه خوارکۍ د عراق لا نه دی وتلی ته راوغځي چې راسې زما سر راوخرې پسې یې بوتې الله وایي دغه غلطي ونه کړې بل دم در باندې لازمېږي په بله بلا کې پسې کېږي دا مه کوره انتظار به کوې تر کومه وخته تر هغه وخته چې هغه تاریخ را رسېږي چې اصلي ته تا ورښولی دي چې دی پسه هلته حلال کړي در حلالېدو وروسته به ته چیش کوې سر به خورې اوس خو نو چې دی الله پاک موږ ته جهالت دغونه راکړي چې پر سر مو راکوټه دی حج ته به تللی دورې به یې زوی مړ خو هلته هجوم دی ډېر دی بله یې ورته وایي زما د طرفه وکیل یې ما ته زور غواړي هلته به پسه رانیسي هغه ولاړ شي پسه یې نه حلال کړی دی د دې پر سر راوغورځي ډنډوال ته زما سر راوخوري سر چې ور وخوري عباره چې بیا وروسته خو سره ورک شي هجوم یې هغه چې دورې تللی دی چې دا نه اسانه کار دی هغه دورې ماښام په وینو لړلی یوازې سترګې مازې معلومېږي دغه نه که درې په ځای کې چې خپله کوب پسونه حلالېږي ځان چې راورسي نو دی ورته تا پسه څه وخت حلال کړي هغه وایي یاره داسې رشو نوبت هم نه رسېدي زحمت و یاره داسې خامخا به زما د مازدګر 5 بجې ده د سر پر 8 بجو ځان ورته حلال کړي سر یې وخریل خدا خو د دپاره غټ جنایت باکله ولاکه پکې بس دغه رقم بس لړو چټو یې سره وي هر څونه چې اواز کېږي باید اول خپله ولاړ شي علاج یې کړي که خپله نه وي تر هغه وخته پورې چې د ده حال نه راغلی خدای دې وکړي چې 10 ورځې ورته انتظار کوي چې دی ونه ویني چې تا زما پسه حلال کړي که دې نه کړي هغه وخته باید پاتې سي احتیاط په دغه کې دی الله دلته دغه خبره درته ټینګه کړه چې دغه غلطۍ مه کوئ تلوار مه کوئ دا د چا حکم بیانېږي د محاصره والا ده چې دلته کلابند دي هغه بله مسله ما په دې درګډه کړه چې خلک اوس محاصره نه وي مولا دغه غلطي کوي نو محاصره والا څه خو بیخي کېږي الله ټینګار وکړي چې په دغه مسله کې احتیاط وکړي چې هغه ستا شکریه حلاله سي په هغه حج کې یا په دغه محاصره والا کې ته وایي چې ستا حج هلته حلاله سي بیا دا سر وخورې ځان خلاص کړه که ته وایې نو دا خو بیا دا بل رقم هم پېښېږي پخوا خو د شیانو سپایانې دونه ډېرې نه وي
خلکو خو نو ځان ښه سپاکې سر به یې وخوری باره به روان سو پر لارې چې به دی تلي سر به دونه سوي 5 میاشتې به رسېدي په پښو به تلي دا رقم به و یا یو سړی دی د دې ځایه د څوڼو عادتي دی نو دا د څوڼو والا چې د دې ځای دی روان د مثال په طور 4-5 میاشتې دی پر خرو باندې روان یا پر پښو باندې سره روان حجونه به پر پښو کېدله دا بل کال به سړی 2 کاله بعد به راورسېدی نو احکام د شریعت خو چې د هغه وخت مطابق هم بیان سوي دي اوس هم یو سړی دی مثلا باره په سر کې زخم پیدا شو زخم چې دی په وریښتانو کې دننه دی دغه زخم ته نو هره ورځ دوا چې ور اچوي خو وریښتان دې سره څپوله دي نه جوړېږي دا مشکل لري بل بیا دوی مال د چټلۍ چې شپږې وکړي شپږې نو دغونه ډېرې اوس خو تاسې ګر سره شپږه د غیر نه ده لیدلې چې چا ته وایي شپږه سره کم د نه پېژني یا دغونه به وې باره به پر دا تنګي روانه وه دلته کتار به سره روانه دورې به تلې دورې ننوځه د هغه ځای راووځه نو د دې انسان باره څه حال لکه چرګه چې شینې وکړي خو دا رقم که دغسې شیان پېښ شول رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیدي دغه رقم یې د سر د شپږو ډکو پیغمبر علیه السلام او هوامک یؤذیک برال دا خزندي چې ذریعه دی رسول الله نه سال به مې ولې به مې نظیر دغه شپږ چې چاته ورلکه خو یو واقع کې چې په سروازن کې خوب نه ځنی کېږي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اجازه ورکړه ګوره دغه حکم اوس بیانوي فمن پس هغه څوک کانه چې منکم ستاسې څخه مریض دی مریض یې دغسې ناجوړه دی په سر کې ټپ دی دا ناجوړه دی یا ډاکټر ورته وایي چې دغه سر ونه خورئ دا ستا سر چې ته واپرلچي وي ولاکې سم کې نو دا مریض دی او به یا په ده سر اذن زیرول یې من رأسه د جاته څخه د سره ده د سر د جاته معنا د خزندو د جاته چې د په سر کې ګرځي د تکلیف دی دغسې شپږې دي نو به دا سړی څه ففدیتون من صیام ففدیتون نو فدیه ورکول دي د دپاره من صیام د روژې څخه دی به داسې وي چې بله به خپله ککرۍ وخوري سر به سم دم سپاکي مګر و نو دا خو یو جنایت دی وکړي په احرام کې خو د وریښتانو خریل صحیح نه وه کښل یې صحیح نه وه نو دغه سړي ته الله چل ور وښاوه چې ته که خپل سر وخوره باره به 3 ورځې روژې ونیسې دغه 3 ورځې روژې چې ته ونیسې دا د دغه دپاره فدیه سوه د دغه جنایت دپاره چې تا وکړي مګر خو د مجبورۍ دې وکړي که د خلکو پر چم د لچرۍ وکړي خو د لچرۍ نه دی سوی خو مجبوره دی مجبورۍ په مخه اخیستی دی یا سر درد یا شپږو یا زخمو په دا خاطر باندې نو الله یې هغه دې ګوره طرز در وښاوه تاسې د الله پاک مهربانۍ ته ګورئ هغه د محاصره حکم یې هم در وښاوه حکم خاصی د هغه ځای شروع دی چې پام کړي احرام وتړي چې ماتې نه کړي پرکه یې به که په مابینځ کې معاصره پېښه سي علاج هغه که په دا مابینځ کې مشکلات د مریضۍ و د شپږو دا پېښ سي علاج دغه دی چې بس ویې خورئ 3 ورځې روژه ونیسه دا یې یو سړی ګېډو دی هغه وایي نو زما روژې د کومې خوا په وسه کېږي پر موږ دا نوره میاشت غمیږي او ته راته واده ونیسه د هغه دپاره دا د لار درښي او صدقتین یا صدقه کول صدقه څه معنا 6 مسکینانو ته به دغه نه غنم ورله ورکړي لکه موږ چې سرسایه بولو چا 2 کیلو قدر یا د مثال په طور 4 کیلو قدر هغه وربشي یا خرما ده مثلا یا د اوس وخت پیسې په سرسایه کې چې څونه پیسې کېدې بس 6 مسکینان ته یو ته ورکړه بل ته ورکړه تاسې فرض کړئ چې معنا یوه سرسایه سلی کېږي 600 روپۍ دي پر 6 مسکینانو بیا تقسیم کړي داسې نه چې یوه ته ورکړي که دې یوه ته ورکړي هغه په 1 مسکین کې ودرېږي بس 6 سره سوا ولاړې بل 6 ته بیا رسوي دغه رقم داسې بیا نه کوي چې په یوه پله یوه ته ورله راورکړي زما په خبره تاسې پوهېږئ دویم علاج دغه دی که سړی مثلا د نس شوکي وایي زه روژې نسم نیولی علاوه نه باید دغه رقم وکړه مسکین موړ کړه روژه چې نیسي خو نو کې تکلیفي کار دی در 3 یې کړلې مګر که چیرې صدقې ته ولاړې در 6 یې کړلې 6 مسکینان به باره ته مړی ورله ورکوې بیا دغه غنم یا دا پیسې دریم علاج درښي یو سړی به بعضه پیسه دار یم په پیسو نو زه بیا نه یم بند چې روان سم روژه نسم نیولی بل 6 مسکینان چې شي دي الله دې ماته راکړي الله وایي نسک یا نسک دی نسک په دې ځای کې په معنا سره د چا دی د هغه حیوان چې حلالېږي الله وایي اوښ حلال کړه چې د نه روژې ونیسم ورلا اوښ خیرات کوه ما سر خریلی دي په سر کې مې شپږې وي غویی حلال کسیې دي پسه حلال کسیې دي د روزګړی حلال کسیې دي نو دا نسک بیا دغه ته ویل کېږي څو لارې درته پرانېستلې 3 د کوم چا دپاره چې سر یې شپږې لري یا په سر کې مریضي ده الله وایي ته غواړې چې سر وخورې نو طریقه یې دغه د یا 3 روژې ونیسه یا 6 مسکینان ماړه که هغه د سرسایې قدر شی ورله راورکړه یا نسک نسک چې دی څه ته ویل کېږي هغه پسه حلالول یا بزه حلالول یا اوښ هغه قرار دلته حلال که سره خیرات یې که خلکو ته ورکړه دا رسېدل خامخا هلته نه غواړي چې خامخا بیا حرم ته رسوې ته چې پر هغه ځای په عذاب شوې دا کار خیرات دلته کولی شي هغه حد یې خو چې وخامخا یې رسول غوښته دورې حلالول غوښتله
الله وایي دا د لارې مشکلات د ضرر دا خو مې در وښول هغه احکام خو دغه دي اوس بیا کوم حکم درښي فاذا هغه وخت امنتم چې تاسو په امن کې سواست امن څه معنی یا لار معاصره ورته نه سوې تلای باره تا حج یې ولېږل ځان دې حلال کړي وروسته بر امن راغلی خبر راغلی چې لارې نورې خلاصې سوې جنګونه بند سوله ګرده سړکانو لارې علت داسې یا خو جنګ پېښ سوی و ته پر لارې پاته سوی وې باره بېرته راغلی وې کور ته چې امن شو خو بېرته بند شي یا د سره په امن کې وې وار د واره لا چې شنو جنګ نه و خو ته څه چل کوې حج یوازې نه کوې باره زه عمره هم د حج سره ملګری کوم زما دا تمتع ته اراده ده یا زما دا قران ته اراده ده هغه حکم مسترشي تمتع معنا ګټه کې مال په یو ټک دوه نشانه ولي سفر خو د حج د څه شان کې تمتع بالعمره د عمره ګټه ام پر کې باره زه خو زم د حج لپاره را باندې دي کوم مګر و عمره مر سره کوم نو هغه شي ایم روانه نو چې دا کوي باره نو دا دوه قسم شو ته د لید عمره احرام تړي الته ځان حلالي به حج کوي خو د حج په سفر کې د عمره ادا یو ځای کدلې احرام تړي وار د دوار احرام تړي بره یا الله پاک د حج د عمره د دوار می دا یو احرام دي خو ځان به نه حلال ولې ته څو چې ګرد خلاص نه کې په دوار صورت کې چې دی په تا شکریا لازم ده دغه فمستي سره من الهديه دغه شکریا دریا دي دا در باندې واجب سو بیا چاره نه لري کوي به ور په من پس هغه څو تمتع چې دی ګټه واخلي بالعمره په عمره سره چې دا عمره به د زمي الى الحج وحج ته برای سفر خو به د حج دی مګر عمره مر سره کوم نو بس چل کوي حکم چې شدي فمستيسر من الهدي فما يعني بيانو على ولد ذبح کول ما ده هغه حیوان استيسر چې د اساني من الهدي د حج څخه ګوري چې حج تمتع وکي یا حج قران وکي چې پر لازم کې شکریا چې امر شکریا ایبول دا به علالیه تدس نه لك هغه مفرد حاجی چې یوازې په حج تللی دغه د فارغ لازم نه پیسې نه لري د افراد حج تللی دي نو دوی چې ما پیسې درلودې افراد ما کله کا خو زحمت غواړي نو معلومدار زنه کو دا بل قارین چې دی چې حج عمره دواړه پر لای ځای کړي هغه تعالی ته تلای نه ست به شکریا کوي یا د متمتع چې دی چې حج عمره دواړه پر لای ځای کړي مګر په دوه احرام هغه ته وای تلای نه ست به حج کوي دا شکریا چې ورته وای په دې خو به هغه څوک پیښیږي سوفي سړی دی سرزوره سړی دی پیسې هم نه لري وایي زه قران کوم اوس ورته چې قران خالته شکریا غواړي بس نو زه کوم لازم نو ته جوړېدلې دي یا مثلا د عمره احرام تړي ځخ حج ده د عمره احرام یو تر التزام حلالي دوره به د حج احرام تر بیا په وسفر د عبادت وکړ نو چې وکړ خو بره پر د باندې شکریا لازم اسو چورته واسه شکریا وکړه په دغه ورځ دې وای زه ولا کو روپی درم دا اوس د عربي خرما په خیرات کرا کړو خوړه کنه ما شامل حواله څه کوي نو په دې وسه چم کوي الله دې تم لار وشي برای بس سید استعلال به هم داده فمن فسخ څوک لم یجد چې دی پیدا نکړه د هدیه کړي ختمه ده یا قران دي او لري نه چې وسلا شکریا وکي فصيام روزين ولد د فاره ثلاثه ايام درې ورځې په الحج فحج کې وسبعه ورځې اذا رجعتم اشتسوا رجوع وکړه د حج خلاص وي علاوه لاس روزه به ونسه بس دا غلاس روزه د ابسه په ځای کې ته دریږي فویږي مګر روزه در تقسیم کړي درې ورځې روزه دا د لوی اختر تر ورځې د مخه بدرې نسوي ته خو بزام پوهیږي چې زه قران والایم یا زه تمتع والایم او جيب تشتي خالدي پسنه پکې نو چې نه کېږي درې ورځې روزه به د مخه ونسي او لا یاداده چې د اوم ورځ د اتم ورځ په مینا کې د نم ورځ په عرفات کې دغه درې روزه ونسه کله درغه را د مخه وجه خاطر ونی ولې امسی د خو شپې د حج یې د مثال په تور د حج شپې خو ما درته چې ما روغ د کښنی اختر څه شروع دي چې د عمره کړي د احرام تړلې دي بس در هغه لسم تر ورځې چې درې اختر راځي تر هغه را وجه خاطر درې روزه غواړي نو په دغه کې هر وخت ته نسی خو کتاب او لا نو دغه د اوم په ورځې ونسه په اتم ونسه په نم ونسه چې د عرفات ورځ نو نه مده بارخونه بیا ورسته د اختر ورځ د اختر پر ورځ روزه نیولای شي د تشریق ورځ د اختر د ورځ ما سو درې ورځې د تشریق په هغه ورځ کې بیا روزه ممنوع ده نه شي نیولای هغه چې خلاص و د حج مراسم چې هغه فارغ شول بارن واستا کار دي دوری خو مدینه شریف ته ځي په مکه کې شپې کوي خو د حج کیسه خلاصه شوی د او ورځ دوری نشي او کبره وایي چې زګر سره کوټ ته ولاړم د خیره دوری نشي د او ورځ بیا د لې نشي خلاص به پرکې چاره نه لري فقط په اوغه درو کې دا شرط دی چې هغه به درلې اختر د ورځ د مخه نشي دا نور او هغه چې د حج ارکان خلاص و الته په وتا کې نشي کې کور ته راسي دا غلاس کتاب پرکړه د شکریا غاړه دی وس خلاص سول ادا غدي قارین ته مالا پاک وسای جوړ کړل فمن پس هغه څوک لم یجد چې پیدا نکړي د هدیه د شکریا د متمتع او د قارین
فالصيام روژې نیول د 3 ایام د 3 ورځو په الحج په حج کې دی په حج کې د خیر سره 3 ورځې ونسي مګر وتر یوم النحر را د مخه نحر ادلو اختر ورځ ته وایي و7 اوه روژې به ونسي څه وخت اذا رجعتم چې تاسې راوګرځئ داسته حجه د رجعتم ترجمه دا ونه کوي طالبانو چې خامخا چې کور ته رالی نیسي به د رجعتم کې ذکر کړي مسبب دی مراجع سبب دی سبب معنا چې د حجه فارغه سوې رجعتم د امانه بالا که دورې یې هم ګواکې تا رجوع کړی د حجه فارغه سوی که کور ته رالي د رجعتم ترجمه خاص دغه مه کوئ چې کور ته رالي د اوه بدلې په کوټه کې خامخا نیسي یا رجعتم دا معنا چې د حجه فارغه سواست که ته وایې دلته خو یو بله خبره مسله دا طالبانو ستاسې سره دربېږم ما هغه دا دی په قرآن کریم کې هلته راځي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع الله پاک تاسې ښځې په نکاح کې 2 3 او 4 دلته وو راغلی مثنى وثلاث ورباع ځینې اهل باطل کسان وایي چې وو خو د جمع دپاره دی خو دوه شیان سره شریکان کوي نو زه څه رقم کوم الله وایي مثنى 2 په نکاح کې دا یې 2 وثلاث 3 نورې کوم دا یې 5 ورباع 4 نور ورسره ملګري کوم دا یې نه زه نه ښځې کوم خو دې په قرآن شریف کې راوایي په خبره کې داسې پوهېږي دغه دې آیات در تجدید او د قانون د لارې درته ګډ دی چې دغه دي خو نه دانې په قرآن شریف روان دي ته څه اسمان پر معنی راولي چې 4 بالا نه کېږي مګر خو قوانین د شریعت خو چې دي خو د عربیت قوانین زده کول پکار دي چې طالبان ته موږ د کتابونه سم وایست په غولدنګۍ او په ځغاست او په 3 میاشتې کتاب دا ګر د پالتو کارونه د جن ریښې په دا چمکاږي نو خو هلته باره د اصولو مسله ده چې وو خو ګاګې په معنا د او راځي هلته الله پاک وایي مثنى او ثلاث 2 یا 3 او رباع چې هغه وو هلته په معنا د او دی هغه سړی باره راولږ نو چې هلته وو په معنا د او کې دلیم دا هغه رقم خو دا غلط سړی دا ترجمه کوي که نه کوي غلطي له پر خلکو لاس روژې لازمه ده هغه خدای پاک وایي چې 3 ورځې په حج کې و7 دا او په معنا د او دی ولو خو ته وایه هلته په هغه ځای کې په معنا سره د او دی نو دلیم په معنا د او دی الله د دغه باطل پرسته خلو ورګنډي وایي تلک 10 کامله چې بابا په دا رقم کیسې به مه کوه چې 3 نیسې ونیسې یا پوره لس اوس خو به دې سر په خلاصوي چې و د جمع دپاره دی وره تلک 10 دا 10 ورځې دي سره جلا کوه یم چې یا 3 یا اوه یا 3 و اوه دغسې که بره څو کېږي باره تلک 10 الله وایي تلک دغه روژې چې مې در یادې کړې 10 دا 10 دي که بیا دې دماغ نه په خلاصېږي الله وایي کامله معنا پوره که چې یوه دانه کمه نه وي خامخا بیا پوره کوې دا نور ایله شیان به نه پکښې باسې ذلک بل حکم درته وایي د ذلکه څه ګوره بله مسله شروع سو هغه بیا دا ده چې دغه د تمتع حکم چې تیر شو یا د قران دا لمن د هغه چا دپاره دی لم یکن چې نه وي اهله کور ده حاضري حاضر المسجد الحرام و مسجد حرام ته حاضر نه وي دغه یوې خبرې ته به مفهمې دا یو څو شیان چې سره جلا کړي د دغه ځای په ترجمه پوهېږي یو مسجد حرم دی مسجد حرم هغه ځای دی چې دا د کعبې خونه پکښې کې ودانه ده دا شاوخوا چې صفونه پر راګرځي نو دا مسجد حرم دی یو بیا مطلق حرم دی هغه حرم چې دی هغه نو پراخ دی تر مسجد خپله دا مسجد هم بره حرم دی تر مسجد ته باندې د مکې ښار اکثره برخه حرم ده دا شاوخوا غرونه چې پر راڅرخېدلي دي د دې هم زیاتره برخه حرم بلل کېږي حرم چې خلاص وروسته نو د حل منطقه شروع سوله حرم خو هغه دی چې په دې کې ښکار سر وکال حرام دی هېڅ وخت ښکار نسې پکښې کې کولی واښه وزوزان یې نسې ریبلی دا نه منه چې ته په احرام کې یې نسې کار په درلودلی سر وکال یې نسې په درلودلی نو دا حرم سو در دې چې ورتېر سي هغه د حل منطقه چې ده په هغه کې خو نو سړی زوزان کولی سي ښکار پکښې کې کولی سي تر حل وروسته نو برای بیا میقات راځي دا حل میقات او د حرم شریف په مابینځ کې منطقه ده نو دلته چې الله پاک وایي ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام چې دغه قران او حج تمتع چې کول کېږي دا د هغه چا دپاره دی چې د هغه کور حاضر و مسجد حرم ته نه وي حاضر و مسجد حرم ته څه معنا که په حرم کې و هم ګواکې حاضر مسجد حرم ته دی که در میقاتو ور داخل په داخل کې و دغه هم حاضر و مسجد حرم ته بدل کېږي د دغسې خلکو دپاره چې کور یا په دغه حل کې دی چې تر میقات ور داخل دی او یا په خپله په حرم کې کور دی د دوی دپاره چې دی نه حج قران سته نه حج تمتع سته دغه میقاتونه چې بیا دي دا زه اوس تاسې در ښیم 5 میقاتونه دي د مدینې شریفې دپاره چې خلک راځي ذوالحلیفه یو مقام دی تر دغه ځای بیا قدم نسي اړولی هلته به احرام تړې بره به نو را روانېږي دا یو میقات
د عراق د خلکو دپاره د مثال په طور چې د دې خوا موږ ورځو د دې خلکو دپاره میقات ذات عرق یو ځای دی، عرق ورته وایي، تر دغه ځای نشي ورتېرېدلی. د عرق واخوا د حل منطقه ده، بیا وروسته حرم شروع کېږي، خو در میقات ور واوښتې هغه اندازه چې ټاکلې ده. نو د شام دپاره جحفه ده چې راځي، د نجد دپاره قرن دی، د یمن دپاره یې لملم دی. دا پنځه میقاته پر حرم داسې راڅرخېدلي دي. دا حجان چې د دې خوا ځي چې چا احرام ښودلې په میدان کې وتړي، چا او چا نه یې تړلی، چې تیاره مازې ورنږدې کېږي پیلوټ په سپیکر کې اعلان کوي یا سړی راووځي هلته ودرېږي، برای تیاره اوس پر میقات باندې ورځي، که هر چا احرام نه دي تړلی اوس یې لا وتړي. که بې احرامه تېر شو دم پر لازم دی، پر دې سړي باندې جنایت یې وکړي، تر دا میقاتو به نه تېرېږي. نو زموږ خلک خو بره خپلې ګپې سره کوي، هی هی جوړ کړي، احرام یې هم نه تړلی، هغه د پیلوټ اعلان ته هم غوږ نیسي، هغه څه راته وایي ګر سره، هغه دغه وایي چې ما تیاره اوس پر ورځي، میقات ته 10 منټه پاته دي، اوس چې د هر څوک چې احرام یې نه دی تړلی احرام دې وتړي. نو دغه در میقات چې کوم خلک ور داخل دي اخواته، بالا که په حرم کې پروت دی که په داخل کې پروت دی، هغه کسان تمتع نشي کولی، قران نشي کولی. هغه که کوي یوازې به حج کوي، یا که د باندې یو خواته تللی راځي یوازې به عمره کوي. دواړه په یوه سفر نشي یو ځای کولی. دا دواړه چې په یوه سفر یو ځای کوي هغه څوک کوي چې در حرم و تر میقات تر دواړو یوه اخواته کوري، هغه سړی دا کار کولی شي. دا بل بندیز دی الله لګولی په پای کې. نو څه وایي حکمونه خو دغو نه ډېر شوه. واتقوا الله واتقوا تسي وبرجي الله هذا الله عز وجل. دغه احکام چې مې در وښول الله وایي باید یې زه مه بوله، داسې مه کوه چې سر نه په ګرځې بس بلا چې ما ته دا سفر ته حج وایه چې څنګه ولاړې څنګه راغلې بلا حج وسو. الله وایي دغه احکام به ګرده ته مراعات په ذهن کې به یې نشي. د الله څه وبېرېږه چې که ته سم نه عملي کوې له چېرې کوې چې د خدای لاس ازاد. الله وایي واعلمو، نو خبر ده ان الله بشک الله چې دی شدید العقاب، سخت عقاب و عذاب ورکوونکی دی. بیا ورته سړی اچي که د احکام نه عملي کوي خیال یې نه ساتي. نو دغه ګرده یو څه احکام په دې یوه آیات کې راغله، نور حکمونه یې هم شته د خیر سره، هغه به هم بیا ووایي. د دغه آیات ترجمه دغه نه قدر وه. د حج پوره تفصیل احکام خو په فقه کې زده کېږي. دغه یې هغه سرخیانې وې، متن یې وه، غټې غټې خبرې وې. دغه تاسو دا دې واورېدې. الله عز وجل زموږ د ټولو حج مبرور نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.